که موږ یوه اصل ته وګورو چې هغه د تعاون اصل دی وتعاون علی البر والتقوا. چونکې د موجوده وزارت کار یو ډېر پراخ، ډېر پاشلی، ډېر پرسونلو، ډېرو اسبابو ته اړتیا لري. نو د دې اړتیا ډېر ده چې علمي وزارتونه او تعلیمي او تحصیلي ادارات د معارف وزارت سره د تعاون په سلسله کې خپل همکاري جاري ولري. که تر دې هم خبره ورتېره کړو، دا د تعلیمي اداراتو د تحصیلي اداراتو یو مجبوري ده چې دوی به د معارف وزارت سره خپل همکاري او خپل همدردي جاري ساتي. ځکه موږ په ابتدا کې وویله چې د علمي اداراتو د تحصیلي اداراتو سنگ بنیاد هغه د معارف وزارت دی. که یو شاګرد د معارف په وزارت کې د ابتدا څخه کوږ را روان سي، بې کیفیته را روان سي 12 کاله بعد بیا تحصیلاتو ته راځي او په داسې حال کې چې هغه څه مهارتونه چې په 12 کلنه سلسله کې په کار و هغه یې نه ترلاسه کړي. مثال به یې داسې لکه سړی چې پر کاږه بنیاد باندې دیوال وهي، پر کاږه بنیاد باندې دیوال همداسې کوږ راځي.